خاص او ډېر بخښونکی مهرباني د پروګرام پښتو پاڼې سره ستاسو د خوږ درمل ګرا تا ورمان ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. خپرونه د ولس ښېګړه علاقه چې کومه د عزتمندو چکدرې ته راغلم. چکدره کې بیا دلته دوه روډونه تاو شوي، یو سوات ته تللی دی او یو سیده دیر ته تللی دی. عزتمندو کتونکو راغلي دلته د JUI دھرنا ده، مطلب اول ای چې کوم په اسلام آباد اوس بي دلته ده. نو دلته راغلي عزتمندو خپرونه به کوو. عزتمندو کتونکو راغلي یو چکدرې ته دلته چې کومه دھرنا روانه ده JUI چې دا داسو حکومت دی باقي به دې کوي. یاد ساته مخکې زما کارت نو وسته او عمران خان وسم دی بیا به مې ځکه هغه دغنه کړی دا درې ځله کې هغه نه دی. څلور ځله د نواز شریف حکومت راغلی دی، هغه پکې نه دی. دوه حکومتونو کې هغه راغلی دی. تېر وخت د مسلم لیگ قاپ حکومت و، هغه اپوزیشن لیډر و. دا خبره غلطه ده چې څوک کوي چې ټولو حکومتونو کې هر حکومت سره د خپل حیثیت پوزیشن مطابق. ابو نصیب صاحب دا ته ووایه چې کوم روډ راغلی سوات صاحب زیات خلک تهمت لګوي دوی روډ باندې کړی. حکومت به مخالف خامخا لګوي. حکومت د دې تمامو مشکلاتو ذمہ دار دی. مهنګایي دې حد ته رسېدلې ده چې د خلکو قوت خرید ختم شوی دی. بازارونه چې دی هغه ودرېدل، معیشت چې دی دا کېناستو، صنعت چې دی دا برباد شو. نو په دې روډ به مونږ څه کوو چې په هغې صنعت نه چلېږي، په هغې بازار نه چلېږي، په هغې قوت خرید ختم شي، په هغه روډ به مونږ څه کوو؟ ګلنصیب صاحب دا تکبیر مولانا فضل الرحمن صاحب زنده‌باد. ګلنصیب صاحب دا ته ووایه د ولس لپاره دا څونه غریب خلک دانې دونه راغله باید د خوراک څونه سامانونه دي که نن سبا د غریب 500 روپۍ ورځ ده که نه لاړو تباه او برباد شو. دغې اول تاسو ما دې لپاره خو دا درنه ده، د دې لپاره خو دا احتجاج دی چې مونږ وایو چې کله د نواز شریف حکومت و چې دا موجوده حکومت چې نوی پاکستان جوړوي او خلکو ته نوی ریلیف ورکوي، دا نوی پاکستان دې په تندر شي. هغه زوړ پاکستان ته راشه ریټونه د نواز شریف وخت ته راورسوه. مونږ دغې دپاره ناست زما غریب ولس په چېرته زیات کوي. ستا غریب ولس به زما خواله راځي چې دا زما سره ولاړ دی، دا غریب ولس دی. نور څه ویلې ګلنصیب صاحب؟ مهرباني الله دې خوشحاله کړه. ډېره مننه. زما په څنګ کې ولاړ دا ملګري سټوډنټان دي، طالب علمان دي. زما خبره السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیوال نامه دي سره معذور رحمان. کوم ځای؟ زه د میا وړاندې دا راته ووایه تاسو ته تکلیف میلاویږي دی نن 5مه ورځ ده چې زه کلاس نه یم ماتلی. ولې دا څه دلته دوی روډونه بند کړي دي. زه د میا وړاندې روان شم بټخیل ته، په 2 غنټو کې هلته راشم. هلته چې راشم باید دلته دا پولي بند کړی دی. نو زما د نیا واده دی 5 ورځې زما کلاسونه ضایع شو. وایي دلته مونږ په دې طرف باندې راوړي سیند په دې غاړه باندې یو خو مو وشاربي مکمل هلته چې کلاس ته ځم چې زه کلاس ته داسې په دې حالات کې لاړ شم نو ته څه وایي زه به کلاس والمه. بل زمانه ګاډی چې مخکې به یې تیس اخېستې اوس رانه نه وی اخلي ډبله کرایه ټرپله. نو ته اوس په دې کې څه ویم؟ دا راته سبق چېرته وې؟ زه ګل آباد کې یم. 5 ورځې لا نړې 5 ورځې زما کلاس ضایع شو. د دوی له وجې نه؟ د دوی د وجې نه که نه. حال یې غواړې تا د هغه غټه خلک ګورې هغې ته څه ویل غواړې؟ زه حکومت ته هر چا ته دا ویل غواړم چې دا انتشار پیدا کوي، د حکومت انتشار پیدا کوي. کښېنئ سړی لیټۍ ځان ته واچوئ، 4 کاله کښېنئ. ظالمانو 1 کال یې ووتو، په 1 کال 4 کاله وله ورکړي. 4 نه زه وایم چې دا داسې حکومت دی باقي به یې دې کوي. یاد ساته مخکې زما کارت نه و وسته او عمران خان وسم دی بیا به مې ځکه هغه دغنه کړې ده 126 ورځې یې کړې ده روډ یې بند کړې. الله وایي ورته جومات تنګ کا لاره کولاو کا. دوی څه وایي؟ دوی لاره تنګوي. دا انسانیت دی یاره. ډېره مهرباني الله دې خوشحاله کړه. السلام علیکم لالاجي. کوم ځای یې؟ تا راته ووایه تاسو دلته څه کوو؟ روزګار څه کوو؟ ಗಾಡಿ ಮಷಿನ್ ಮೋಟರ್
ته وایه تاسو تکلیف میلاو شو نو تکلیف خو مونږ ته خو ځکه نه چې دغه ځای کې جدوي دي خو ماته سره مونږ یې که نه او راځو صاحب راوته دی که نه بھائی اول اسلام آباد کې روډ پلان اے او پلان بي که نه نو دا چې کله تیمارګر ترین دا ولس خو به تباه او برباد شي نو دا خو د دوی خپل یو سوچ پوي نو اوس په دې خو مونږ هم نه پوهېږو خو لکه د الله رې مارې بندې دي څه وایې مولانا صاحب ښه لګیا دی که نه عمران خان زه هېڅ نشم ویلی زه به څه ویم د دوی خپل دار یو ځان له ځان یو سوچ دی دار یو سړي خپل السلام علیکم وعلیکم سلام تاسو نام ده زما نوم سمیع الله دی جی روزګار څه کوي ګلاب روزګار بس د خلکو خدمت ته راوتي یو مطلب څه خدمت کوي د عوامو خدمت غواړو خو دا خلک مونږ خدمت ته نه پرېږدي څنګه هم نه پرېږدي څویمه ورځ د لارې بندې دي ګودرې بندې دي معاشي حالات د خلکو کمزوري دي سامانونه نه رارسي بیا دوی وایي مونږ د مهنګایۍ خلاف راوتو نو مهنګایي په خپله دوی جوړه کړه چې یو ټرک والا ما ولیدله بله ورځ نه دنیا ګاډي پساو دي مالونه پساو دي نو چې یاره مال نه رارسي مونږ ته نو مهنګایي به خامخا جوړېږي راته ووایه بېګا خو زما سره ډېرې رابطې وشوې که نه چې کوم مسافر روان بار ملک ته ځي د هغو سره څه کوي حال واقعي خبره ده بله ورځ زما څه کسان میلاو شو 2 کسانو پکې ویزې خرابې شوې نو د دې ذمه دار څوک دی 7 लाख روپۍ دا نقصان ډن ته ولیدي مولانا صاحب خو هلته ناست دی په اسلام آباد کې د هغه خپله پیسه چلیږي تنخواه چلیږي دلته که ګل نصیب خان دلی دی هغوی له ښه تیاره راځي ښه خوري څکي بل لارې بندې کړي دي نو په اسلام کې خو د لارو بندولو اجازت نشته اسلام کې خو جومات تنګ کا لار سیوا او لارې کولاو که نو دوی ړونه هم تنګ کړي دي او لارې هم تنګې کړي دي او خلکو له تکلیف ورکړه په دې کې واړه دي ماشومان دي زنانې دي بله ورځ ما سره یو کس میلاو شو اپریشن یې کړی راتلو نو واپس چې کوم دی په دې سیند په دې غاړه راغی نو هغه ټکونه د اپریشن واپس وخته لاړو بیمار شو هسپتال ته واپس ویوړو نو ذموار د دا راته وایه زور یې چاله ځي زور مونږ عوامو له بل چې کوم دی دوی په اسلام آباد کې پلین ای وکړو پلین ای راغلی دی اوس پلین بی له ټول دا چې تیمارګر ته رسېږي دا ولس خو به تباه او برباد ټول سیس چې راوړی زما دیر لې راوړی دی په یو ځای کې سیند کې روډ کولاو دی په پنجاب کې کولاو دی زما د دیر روډ بند دی څومره چې مونږ په ترقۍ روانو هغو نه مونږ مخ کته وروسته ورځ ځو دا خلک نه پوهېږي دا پښتانه چې کوم دی دوی یرغمال خلک جوړ کړي دي لارې بندې کړي دي په یو موټو کې خلک نیولي دي بس کړئ ظالمانو 2019 ته د دې دور نه وځئ لږ د ترقۍ سوچ وکړئ خوشحاله کا وایه قربان تاسو د خبر اورئ د عوام خبر اورئ ټول عوام خبر اورئ سیاسي ټول خبر ټول اورئ ټول احتجاج کوي کنه تاسو احتجاج کوي کنه احتجاج برابر جوړه چلو ټول برداشت کوي ټول وایه قربان مشران وایي چې دې خلکو سره خبرې مه کوئ دا موږ راوړو چاته چې شکایت وي هلته راشي صحیح ده مشر هم کار کوي مشر دا مسلمانۍ کې دا شته نشته ګوره ما احتجاج کوي پر اهم احتجاج وکړه عوامو له تکلیف مه ورکوه اسلام آباد حق